كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. زما محترمو ورونو، من د ایمان شعبی بیانولی. د ایمان په شعبو کې او د ایمان په څانګو کې یو بهترین او خوږه شعبه هغه دا ده چې محبت النبي صلى الله عليه وسلم، د الله د رسول محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم سره پرشتونی محبت کول. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حق هم دی په منګ او تاسو باندې، او د ایمان په څانګو کې یو مهمه څانګه او د ایمان په شعبو کې یو مهمه شعبه هم ده. زما عزتمندو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه کول ایمان دی، ځکه چې هغه د الله رسول صلی الله علیه وسلم منګ او تاسو ته د دنیا او د آخرت کامیابی راوړي او ډیر احسانات له موږ سره کړي، او زمونږ له وجې نه ډیر دردېدلی، زمونږ له وجې نه زخمی شوی، زمونږ له وجې نه وهل شوی، زمونږ له وجې نه له وطنه شړل شوی، الغرض ډیر تکلیفونه یې زمونږ لپاره تیر کړي. نو د الله د رسول سره مینه کول دا د ایمان په شعبو کې یوه مهمه شعبه ده. خو یوه ډیره ضروري خبره چې باید وکړو هغه دا ده زما عزتمندو، چې د الله د رسول سره مینه کول څه معنا لري. ډیر انسانان به تاسو وینئ چې له ځانه به شنه جوړ کړي، پټکی به هم شیني، جامې به هم شني او دارنګ هم شیني، ځکه چې ځان روضې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې ته منسوب کوي. خو د هغوی په زړونو کې د الله د رسول هیڅ مینه محبت نه وي، دا صرف د دروغو دعوې وي. وجه دا ده چې د هغوی په زندګي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احکام نه وي. نو د الله د رسول سره رښتونې مینه دا ده چې موږ د هغه تابعداري وکړو. د الله د رسول رښتونې مینه کوونکی د الله د رسول رښتونی تابعدار دی. او نور یې دعوی دي زما عزتمندو. شاعر فرمایي، د الله سبحانه وتعالی باره کې فرمایي چې تعصي الاله وانت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع. ته د الله سبحانه وتعالی نافرمانی کې او بیا چغې وهي چې زه د هغه محبوب یم. فرمایي لو كان حبك صادقا لاطعته فإن المحب لمن يحب مطيع. که چرته ته رښتونی د الله سبحانه وتعالی سره ستا مینه وی، تا به د هغه تابعداري کولی. نو موږ دې شنو ته وایو که تاسو یقیني د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقان یاستئ، نو تاسو ولې ستاسو په زندګۍ کې، ستاسو په لمونځونو کې، ستاسو په عبادتونو کې، ستاسو په ذکرونو کې، ستاسو په ژوند کې، ستاسو په مرګ کې، ستاسو په ناسته کې، ستاسو په ولاړه کې، ستاسو د ژوند په لحظه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې ولې نشته؟ د دې جواب موږ ته د قیامته پورې دی نشي راکولی. الغرض د الله د رسول سره مینه لرل دا د ایمان په شعبو کې یوه مهمه شعبه ده، خو مینه دا ده چې د هغه تابعداري وکړی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من ولده ووالده والناس اجمعین. تر هغې پورې تاسو پوره مؤمنان کېدلی نشئ تر څو چې زه هغه ته له خپل بچي نه، د خپل والد نه، والناس اجمعین او د ټولو انسانانو نه ډېر محبوب نشم. رسول الله فرمایي، همدارنګه فرمایي لا یؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
تر هغه پورې ستاسو یو کس مؤمن کېدلی نشي تر څو چې هغه خپل خواهشات خپل نظریات خپل فکر زما د راوړي دین تابع نه کړي. نو الغرض زما عزتمندو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه کول، د هغه سره محبت کول، دا د ایمان په شعبو کې یوه مهمه شعبه ده، د ایمان په څانګو کې یوه مهمه څانګه ده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حق دی په موږ او تاسو باندې. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتینی محبوبان او د الله د رسول رښتینی تابعداران جوړ شو، او هسې نه چې په خولو باندې صرف دعوی کوو او په عمل کې څه په نظر نه راځي. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداران جوړ کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.